الالف والنون الالف والنون بل د اسباب د غیر منصرف نه الف نون مزیدتان شبیهتان دي. بل د اسباب د غیر منصرف نه الف نون مزیدتان شبیهتان دي. الف نون سبب د غیر منصرف دی. ما داسې ویل چې بل د اسبابو د غیر منصرف نه الف نون مزیدتان شبیهتان دي. داسې مې ویل. دا مزیدتان شبیهتان ولې ویم؟ دا دپه د سوال ده. سوال داسې و چې الف نون حروف دي، نو دا د قبیلې د ذواتو نه دي او اسباب د غیر منصرف خو اوصاف دي، نو شمیرل د الف نون د اسباب د غیر منصرف نه نه صحیح کیږي. دا سوالو جواب دلته الف نون چې زه سبب د غیر منصرف ګرځوم په اعتبار د زیادت او مشابهت سره ګرځوم، په اعتبار د زیادت او مشابهت سره ګرځوم. دا زیادت او مشابهت سبب د غیر منصرف دی. پوه شو پې؟ او دا صفت دی. بیا پې دا دوه ټکي ولې وم چې زیادت یا مشابهت دا ولې ویم؟ دا ځکه چې بعضې علما وایي لکه سیبوی چې دا مشابهت سبب د غیر منصرف دی. دا الف نون مشابه دي د الف او د تانیث سره، لکه څنګه چې وروستو د الف او د تانیث نه ت د تانیث نه راځي، نو دغه رنګې د دې الف نون نه وروستو ت د تانیث نه راځي، نو دا مشابه دي د الف او د تانیث سره، نو دا مشابهت سبب د غیر منصرف دی. او بعض علما وایي چې دا زیادت سبب د غیر منصرف دی، چې دا الف نون زائد دی، دا زیادت سبب د غیر منصرف دی. ګورئ صرف خو ستاسو د خلو نه بیږي. په کلام عربی کې شاپیه چې ګورئ دویمه صفحه د شاپیې او په سولګبري په د مینس کې ګورئ، نو زیادت د حروف او اصالت د حروفو دپاره دوه علامې دي. کله چې د کم حرف نه تعبیر په فعل لام کیږي دا به اصلي، او چې د کم حرف نه تعبیر په خپل شکل کیږي دا به زائدي. عثمان، فعلان، نو عین سین میم اصلي شو، الف نون زائد شو. عمران، فعلان، الف نون زائد شو. اکرم، افعل. دویم علامه دویمه دا ده چې کم حروف په ټولو صیغو د فعل کې موجودو دا به اصلي، او چې په ټولو صیغو د فعل کې نه و، د فعل او شبه فعل کې نه و، دا به زائدي. کم حروف چې په ټولو صیغو د فعل او شبه فعل کې و دا به اصلي، او چې په ټولو صیغو د فعل او شبه فعل کې نه و دا به زائدي. ضربون، ضربی دي، دا اصلي دي. ضربه، یضرب، ضاربون، مضروبون، مضربون، مضربون، اضرب، اضرب، په دې ټولو کې شته. او دغه نور پکې کله یو کله نه، نو دا اصلي شو. پوه شو پې؟ ښه، نو څوک وایي دا زیادت سبب د غیر منصرف دی، څوک وایي مشابهت سبب د غیر منصرف دی. خو مشابهت دلیل قوي دی د زیادت نه. ندمانون کې الف نون زائدتان دي، خو سبب د غیر منصرف نه دی، ځکه مشابهت د الف او د تانیث نه نشته. ولې؟ ځکه ته پکې ده ندمانتون، معلومه شوه چې دغه زائد دي خو مشابه نه دي، او نو ځکه منصرف دی، نو دا مشابهت دا مضبوط دی. نو بل دا اسباب د غیر منصرف نه الف نون مشابهتان زیادتان، مشابهتان زیادتان دي. ان کانتا پی اسمن، دا الف نون با یا په اسم جامد کی یا په اسم صفتی کی. جان پاس استاذہ الف نون کو په اسم جامد کیوں، نو البا دا الف نون سبب د غیر منصرفی. چیکو دا اسم جامد عالمی، چیکو
دا اسم جامد علمی د دې دپاره چې زیات د الف نون لازم شي د کلمې سره ځکه چې اعلا محفوظ دی د تغیر نه بقدر الامکان ان کانتا پی اسمن که د الف نون په یو اسم جامد کیو نو په شرطه العلمیتو شرط د پاره د سببیت د الف او نون په مناسب کې شرط د پاره د سببیت د مناسب العلمیتو علمیت د ما په الالف والنون دی علمیت د ما په الالف والنون دی چې د الف او نون په کوم اسم کې دا اسم به عالمي د دې دپاره چې الف نون لازم شو د کلمې سره ځکه چې اعلا محفوظ د تغیر نه بقدر الامکان کا عمران نو ما داسې ویل عمران غیر منصرف دی په الف نون دی بل پکې علمیت دی چې کو دا الف او نون په اسم جامد کې د دې اسم نه ما اسم جامد واغست دا ولې دا په د سوال ده اعتراض دا دی چې دا او صفتن دا او صفتن د دې مقابله د اسم سره صحیح کیږي ځکه چې اسم خو مقابل د فعل او د حرف دی او صفت خو اسم دی نو دا او خود د مقابله د پاره دی نو د دې صفت مقابله د اسم سره صحیح کیږي ځکه صفت هم اسم دی کنه رحمان سکران ندبان اسماء صفت دي نو دا خو اسماء دي ته څنګه د دې صفت مقابله د دې اسم سکه دا سوال دی جواب دا دی چې اسم په دوه معنو راځي یو اسم په معنا خاصه ده یو اسم په معنا عامه ده اسم په معنا عامه مقابل د فعل او د حرف ده معنا عامه د اسم څه ده اسم یو کلمه ده چې دلالت وکړي په معنا خپل او معنا به مقترنه په زمانه پورې نه نو په دې له دې تعریف باندې دا اسم مقابل د فعل او د حرف ده یو اسم په معنا خاصه ده اسم په معنا خاصه ده ته وایي چې نه با د دنه څوک مشتقي او نه با د چانه مشتقي نو دا د اسم جامد نه با د دنه څوک مشتقي او نه با د چانه مشتقي نو دا د اسم جامد نه اسم چې په معنا خاصه واخلي نو مراد اسم جامد دی به اسم نه چې اسم جامد واخلي نو دا به مقابل د اسم صفتی د اسم صفتی دی ځکه اسم صفتی مشتقی دی د بل نه مشتقوي او اسم جامد مشتقی نه دی نو اسم په معنا خاصه مقابل د مصدر او د مشتقات دی مصدر یو اسم دی چې بل ته نه جوړیږي مشتقی یو اسم دی چې دا د بل نه جوړیږي اسم جامد یو اسم دی چې نه د دنه څوک جوړیږي او نه د چاره جوړیږي په دې خبره پېښ شولې دلته مصدر دلته اسم په معنا خاصه دی چې اسم جامد دی ګټکۍ استاد د خبره نه خبره پیدا کیږي ان کانتا پی اسمن کو چرته دا الف او نون په اسم جامد کې نو په شرط هو په دې هو ضمیر یو اعتراض دی چې یا به راځي کې دی اسم ته یا به راځي کې الف نون ته کې اسم ته راځي کې نو خروج د بحث نه راغی با زمون په الف نون کې دی او تلاړي اسم ته او کې الف نون ته راځي کې الف نون ته راځي کې نو موافقه ناراضي دا ضمیر د مفرد دی او دا الف نون دو دی تسنیه ده نو موافقه رانه د مفرد او د تسنیه نو هي ضمیر د مفرد دی او الف نون دو دی موافقه ناراضي د راجع او د مرجع دا سوال نه جواب دا دی اسم تراجع کوم او کو توه چې خروج د باس نه راغې نو خروج د بحث نه نشتا ځکه چې اسم د دې غیر منصرف او د منصرف د پاره جنس قریب دی او بحث کول د جنس قریب نه دا خروج د بحث نه دی بحث کول د جنس قریب د شی نه خروج د بحث نه دی یا راجع کوم الف نون ته اکته وای چې هو ضمیر د مفرد مذکر دی او الف نون دو دی نو د الف نون کې دوه لحاظ دي یو الف نون په اعتبار د ذات سره دی
یو الف نون په اعتبار د سببیت سره دی. دا الف او نون په اعتبار د ذات سره دو دی، الف او نون دی. خدا الف او نون په اعتبار د سببیت سره یو دی، ځکه چې دا مجمع یو سبب دی، نو په اعتبار د سببیت سره کشیء الواحد دی او په اعتبار د ذات سره دو دی. نو هو ضمیر وته په اعتبار د سببیت سره راځي دی، په اعتبار د سببیت سره، او څنګه له استاذه په اعتبار د سببیت سره دا یو دی. په اعتبار د ذات سره دو دی. ان کان طایوا فکانتا کې ضمیر د هما دی، نو په اعتبار د ذات سره دو دی، نو ضمیر د هما یې معتبر کو، او په اعتبار د سببیت سره یو دی، ځکه دا مجمع یو سبب دی، نو په شرطه هو ضمیر د مفردی و. خبره چورلټ خلاصه شوه. او صفتین په